چې کله د خلکو د رضا کوشش کوي او چیرې ماته خلک په دې باندې ښه سړی وي او ماته په دې باندې نیک انسان وي او زما صفت وکړي او د الله رضا دې پکې مقصد نه و، نو دا خبره یاد وساته چې دغه عمل دا به ستا لپاره حجت نه وي، دا به په تا باندې حجت وي. یعنې ته په دې عمل باندې مخکې نشې تللی، نه د خلکو رضا حاصلولی شي او نه د الله رضا. وړوکی عمل به نیت به ستا صفایي، نو هغه به غټ او هغه به لوی او ډېر غټ عمل به او ډېر ناشنا عمل به دا نیت به راکم کي او راکمزوری به کي او ختم به کي. یو سړی به ډېر ښکلی او ډېر ښایسته عمل به کوي، ډېر مزدار عمل به کوي او دومره به د عمل به ډېر ښکلی او ښایسته او د خلکو په سترګو کې چې ورته ګورې نو خلک بې صفتونه کوي د دې سړي. او العمل دا سړی خو داسې دی چې د عمل څه دپاره کوي؟ د خلکو دپاره یې کوي، دا د الله د رضا دپاره نه کوي. دا سړی د دې سړي بغض به د خلکو زړونو کې ورته پیدا شي او خلک به د دې څه شي عیبجن به وګڼي دا سړی، په دې عمل باندې به دا وشرمېږي، ځکه چې د ده اراده د الله سبحانه وتعالی رضا نه ده. او یو بل سړی دی چې هغه به عمل کوي او یو کار به کوي، یو نیک کار به کوي. او الامر یکرهه الناس یرید به وجه الله، داسې کار به کوي چې خلک بې په هغې باندې بد ګڼي، خو د دې اراده به څه وي؟ د الله سبحانه وتعالی رضا به اراده وي. نو د دې سړي دپاره به الله د خلکو زړونو د ده دپاره د خلکو په زړونو کې به ول الله محبت واچوي، مینه به واچوي پکې، ځکه چې د ده اراده دا د الله رضا ده. الله به د خلکو په زړونو کې د ده لپاره محبت واچوي. چې کله هم ته د الله لپاره یو کار کوي او د الله د رضا لپاره کوي او د هغه د مخ دپاره کوي، نو د خلکو به تا سره په هغې باندې مینه محبت زیاتېږي. خو چې کله د خلکو د رضا کوشش کوي او چېرې ماته خلک په دې باندې ښه سړی وي او ماته په دې باندې نیک انسان وي او زما صفت وکړي او د الله رضا دې پکې مقصد نه و، نو دا خبره یاد وساته چې دغه عمل دا به ستا لپاره حجت نه وي، دا به په تا باندې حجت وي. یعنې ته په دې عمل باندې مخکې نشې تللی، نه د خلکو رضا حاصلولی شي او نه د الله رضا. او کله چې د الله رضا مقصدي په هر یو کار کې وړوکی عمل به خو عظمته النیه، نیت به ستا صفایي، نو هغه به غټ کي او هغه به لوی کي او ډېر غټ عمل به او ډېر ناشنا عمل به، خو د نیت د وجې نه به څه کي؟ صغرته النیه، دا نیت به راکم کي او راکمزوری به کي او ختم به کي.